بالاخره اوس ویلی سو چې د هیواد په ختیځ کې د داعش ډلې کوم مستقل مرکز پاتې نه دی. دا ځکه چې طالبانو تر ننګرهار وروسته په کونړ ولایت کې هم د دې ډلې پاتې عناصر له منځه وړي دي. طالبانو د حوت په 24مه اعلان وکړ چې په کونړ ولایت کې د داعش ډلې د هغو عناصرو مرکزونه ختم کړي چې په ننګرهار کې تر بشپړې ماتې خوړلو وروسته کونړ ته ورغلي وو. طالبانو په خپله خبرپاڼه کې ویلي وو چې په کونړ کې د داعشي بقایاو د له منځه وړلو پراخ او هررخیز عملیات یې د حوت په 11مه پیل کړل چې په نتیجه کې دا ولایت په بشپړ ډول له داعشانو پاک کړل شو. په اعلامیه کې زیاته شوې وه چې یوازې په تیرو 14 ورځنیو عملیاتو کې د داعش 108 افراد طالبانو ته تسلیم او تر 100 زیات نور کابل حکومت ته ورتښتېدلي دي. دارنګه لسګونه نور قتل او ژوبل شوي دي. طالبان کونړ یوازې 4 میاشتې وروسته تر هغه له داعشانو پاکوي چې په ننګرهار کې هم دا ډله تارومار کړه. تر کونړ وړاندې طالبانو د تیر 2019 زیږدیز کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې ننګرهار ولایت د پراخو عملیاتو په نتیجه کې له داعشانو په بشپړ ډول پاک کړی دي. په ننګرهار کې د داعش پر ضد د طالبانو عملیات د 2019 زیږدیز کال له نیمایي پیل شوي وو. که څه هم په ننګرهار کې د داعش ډله په اصل کې د طالبانو عملیات وځپله، خو وروسته د کابل حکومت مشر ادعا وکړه چې دا ډله د دوی د ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ماته شوه. امریکا هم مني چې په ننګرهار کې طالبانو د داعش پر وړاندې فوق العاده بریالي وو. امریکایي پوځي چارواکو تر اوسه په ډاګه د کابل حکومت د ادعا له تاییدولو ډډه کړې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي د روانې مارچ میاشتې په 10مه د امریکا د ولسي جرګې د نظامي خدماتو کمیټې ته په خپله وینا کې وویل چې په ننګرهار کې یو سخته ګډوډي وه، خو طالبان بریالي شول. د نوموړي په وینا طالبانو داعش ډله په هغه ځای کې ماته کړه چې د نړۍ د تر ټولو سختو اراضیو څخه یوه بلل کیږي. د ننګرهار له عملیاتو سره هم مهاله په کونړ کې هم د داعش پر سنګرونو باندې د طالبانو تعرضونه روان وو. په ننګرهار کې تر ماتې خوړلو وروسته د داعش ډلې پاتې جنګیالي چې له حکومت سره یو ځای نشول، د څنګ لوري کونړ ولایت ته په واورو پټو غرونو ته وتښتېدل. دا چې هوا یخه شوې وه، طالبانو کونړ کې خپل عملیات ودرول، خو د داعشانو محاصرې ته دوام ورکړ. کله چې هوا لږ تغییر وکړ، طالبانو د 2020 زیږدیز کال د مارچ په لومړۍ نیټه خپل عملیات بیرته پیل کړل چې بالاخره د طالبانو په بشپړې بریا سره پای ته ورسېدل. البته د داعش پر وړاندې دا بریا طالبانو د زیاتو قربانۍ په ورکولو سره لاسته راوړې ده. د طالبانو د ارقامو له مخې له تیر کال راهیسې یوازې په کونړ کې د دې عملیاتو پر مهال 181 طالبانو ژوند بایللی او 195 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار بریا په همدومره قربانیو ترلاسه شوې وه. تر کونړ او ننګرهار وړاندې طالبانو د هیواد په شمال جوزجان ولایت کې هم داعش ډلې ته تاریخي ماتې ورکړې وه. هلته تر یوې میاشتې سختې جګړې وروسته د 2013 زیږدیز کال په جولای میاشت کې دا ولایت له داعشانو پاک کړل شو او د داعش د ولایتي مسؤل او معاون په شمول نږدې 250 جنګیالي حکومت په چرلوکو کې یوړل. تر جوزجان وړاندې د نورو ولایتونو ترڅنګ په زابل کې هم داعش د طالبانو په بریدونو کې وځپل شو. په حقیقت کې لکه چې داعش ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړی، طالبان یې پر وړاندې جنګېدونکی یوازینی بریالی لوری دی. طالبانو هغه ډله له نش سره په برابرو وسایلو ماته کړې چې امریکا په پرمختللې ټکنالوژۍ، وسلو او بمونو له منځه یې نه وړل شوه.